آیا افغانستان رښتیا هم 15,000 کلن تاریخ لري؟ سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ورور منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. هغه سیند چې د افغانستان 15,000 کلن روښانه تاریخ وینا ثابتوي د کندهار ښار شمال لویدیځ لوري ته پراته یوه لرغونې غونډۍ ده چې د منډیګک په نوم یادیږي. دا لرغونې غونډۍ د فرانسوي لرغونپوهانو لخوا چې مشري یې د مسیو کزل په غاړه وه د 1951 میلادي کال څخه بیا تر 1950 میلادي کال پورې وسپړل شوه. د دې لرغونې غونډۍ څخه په لاس راغلو اثارو څخه په ډاګه شوه چې د منډیګک د سیمې پخوانیو اوسېدونکو خپل کلتور د مدنیت لوړو پوړیو ته رسولی و. په دې سیمه کې د کرنې منظم سیستم، د یوه ټاکلي جمعیت یو ځای اوسېدل او د لومړنیو مدنیتونو داسې نورې نښانې ترلاسه شوې چې لرغونتوب یې د 3500 څخه بیا تر 3000 کاله پخوا تر میلاد اټکل شوی دی. د منډیګک له سیمې څخه 14 کلتوري طبقې چې هر یوه یې د یوې اوږدې کلتوري دورې استازیتوب کوي سپړل سوې او څېړل سوې ده. د فرانسوي لرغونپوهانو هیات ډافا چې مشري یې کزل کوله د منډیګک د لاندنۍ کلتوري طبقې څخه د نوې ډبرې دورې د میسو ډبرې دورې یا نیولیتیک پورې اړوند وسایل او آثار ترلاسه کړل. په دې وسایلو کې د کرنیزو چارو وسایل، د اوبدلو وسایل، د ښځو په ډول جوړې شوې ډبرینې مجسمې، د اوازونو په ډول کاڼي، د غالو دانې علایم، خاورین لوښي چې د خرس په وسیله جوړې شوي وې، د میسو څخه جوړې شوي زینتي ګاڼې او فصلونه او یو زیات شمیر داسې آثار چې د پرمختللي کلتور او لومړني مدنیت ښکارندویي کوي کشف او ترلاسه سول. 3000 کاله پخوا تر میلاد په منډیګک کې داسې ودانۍ او آبادۍ جوړې شوي چې آثار او پاتې شونې یې تر اوسه په سترګو کېږي. د دې لرغونې غونډۍ په لویدیځه برخه کې یوه داسې ودانۍ د لرغونپوهانو لخوا راڅرګنده سول چې د ودانۍ په وړاندني ځای کې د لویو ستنونو څخه جوړ شوی لوی هال یې درلودی چې د دې ودانۍ د برم او جلا ښکارندویي کوي. لرغونپوهان په دې باور دي چې نوموړې ودانۍ د منډیګک د واکمنانو او اوسېدو ځای او ادارې مرکز و. د ودانۍ په دننه کې داسې ننوتلې او وتلې برخې څرګندې شوي چې د ودانیزو چارو د انجنیرانو په عقیده نوموړي ځایونه د ودانۍ د ښکلا او ښایست په نیت جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ د منډیګک د ودانیو پر شاوخوا د یوه داسې لوړ دیوال یا حصار نښانې هم څرګندې شوي چې د ښار څخه د دفاع په وخت کې به ورڅخه کار اخیستل کېدی. د منډیګک د لرغونې غونډۍ څخه 14 کلتوري طبقې په لاس راغلي چې هره یوه یې د یوه بیل پیر او بیل پرمختیايي حالت ښکارندویي کوي چې په دې لنډه مقاله کې د ټولو لاسته راوړنو یادونه ممکن کار نه دی، خو دا اړینه ده څو وویل سي چې د منډیګک د تمدن برخه لیک څه سو. دې پوښتنې ته ځواب ستونزمن بریښي، خو د لرغونپوهانو تلاش او هڅو څه ناڅه د حل لاره په ډاګه کړې ده. ولې باید څرګنده سي چې لا تر اوسه د لرغونپوهانو ترمنځ یوه پرېکړه پایله نه ده ترلاسه کړې. هغه څه چې څرګند دي هغه د څېړونکو ترمنځ د دوو بنسټیزو عواملو یادونه ده. شمېر لرغونپوهان په دې باور دي چې د منډیګک اوسېدونکو د یوه پراخ یرغل په نتیجه کې د خپلې سیمې دفاع ونه شوای کړای. پایله یې د منډیګک ښار تخلیه کېدل وه او نوو یرغل کوونکو د منډیګک د اوسېدونکو ټاټوبی وسوځول سول او په پای کې یې یوه پرېښودل سوې سیمه وګرځېدل. دا ډله لرغونپوهان د دې وینا د ثبوت او سکم لپاره د منځنۍ اسیا هغه ټولیزو خوځښتونو ته پام اړولی چې د 3000 کاله پخوا څخه بیا تر 1500 کاله پخوا تر میلاد په سیمه کې جاري وه. په هر صورت د منډیګک له لرغونې سیمې څخه په لاس راغلي آثار چې د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو پوهانو او څېړونکو په وسیله مطالعه شوي دا یې څرګنده کړل چې د افغانستان لومړنی څرګند مدنیت له منډیګک څخه پیل کیږي چې زموږ د ګران هېواد د لرغونې تاریخ د لومړی باب سرلیک ګڼل کېږي. د منډیګک څخه په لاس راغلي آثار په پرلپسې توګه د افغانستان ملي میوزیم ته د رسمي پروتوکولونو په بڼه ورکول کېدل چې له بده مرغه د افغانستان د نورو ویاړونو ترڅنګ د ملي میوزیم څخه د منډیګک لرغوني آثار چې زموږ د هېواد د 15,000 کلن تاریخ شاهدان وو
په 1422 لمریز کال د خپل منځنۍ جګړو په ترڅ کې په داسې بې شرمۍ لوټ او تالان سول چې د لومړي سکاوي غلو خپل ګوته په غاښ ونیول.